کله چې د سلیمان علیه السلام د وفات او مرګ هغه ټاکلې نیټه راله، نو سلیمان علیه السلام پر دا خپله لکړه باندې تکیه لګولې ده او پر دا خپله لکړه باندې د خپله زنه ایښې ده، پر عبادت ولاړ دی. اسرائیل علیه السلام روح جن قبض کړي. سلیمان علیه السلام د وفات وروسته هم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، نن موږ د حضرت سلیمان علیه السلام د وفات او انتقال قصه کوو چې حضرت سلیمان علیه السلام چې الله سبحانه وتعالی دومره عظیمه بادشاهي ورکړې وه چې دی یوازې پر دنیا بادشاه نه و، بلکې پر پیرانانو، پر حیوانانو، پر مرغانو او پر هوا باندې هم د بادشاهي چلیدل. خو د دې سترې بادشاهي او غټې بادشاهي سره سره الله سبحانه وتعالی حضرت سلیمان علیه السلام ته مرګ راوستی او حضرت سلیمان علیه السلام وفات کی او د دې دنیا څخه ولاړی. د حضرت سلیمان علیه السلام د وفات قصه یو ډیر عجیبه او ناولده قصه ده چې الله سبحانه وتعالی په سورة سبا کې د دې قصې ذکر کړی دی. مفسرینو لیکلی دي، امام بغوی رحمه الله د تاریخ د علماو په حواله باندې دا خبره لیکلې ده چې د سلیمان علیه السلام ټول عمر 53 کاله و. پر 14 کلنۍ باندې الله سبحانه وتعالی دی بادشاه کی. الله سبحانه وتعالی دته سلطنت او بادشاهي ورکړه. 40 کاله د بادشاهي وکړه او د خپل سلطنت او بادشاهي پر 4 کال باندې حضرت سلیمان علیه السلام پر بیت المقدس کار شروع کړي. بیت المقدس باندې حضرت داود علیه السلام کار شروع کړی و. کله چې هغه وفات سو، د دې دنیا څخه ولاړی او د حضرت داود علیه السلام پر ځای د هغه پر چوکۍ، د هغه پر سلطنت حضرت سلیمان علیه السلام کښېنستی. نو د خپل سلطنت پر 4 کال باندې حضرت سلیمان علیه السلام پر بیت المقدس باندې کار وکړي او پر بیت المقدس کار شروع کړي او هغه پاته کار کم کار چې پاته و دا تقریبا په 14 کاله کې پوره کړي. الله سبحانه وتعالی حضرت سلیمان علیه السلام ته ډیره غټه بادشاهي ورکړې وه او الله سبحانه وتعالی د بادشاهي پر حیوانانو، پر مرغانو، پر پیرانانو، پر دې ټولو باندې د بادشاهي او حکم چلیدی. د حضرت سلیمان علیه السلام په باره کې راځي، امام نسائی رحمه الله په صحیح سند باندې د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سره دا روایت کړی دی چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل کله چې حضرت سلیمان علیه السلام د بیت المقدس د جوړولو څخه فارغ سو، نو بیا الله سبحانه وتعالی ته یو څو دعاوې وکړې چې هغه دعاوې الله سبحانه وتعالی قبول کړلې. په هغه دعاو کې یوه دعا دا وه، سلیمان علیه السلام الله سبحانه وتعالی ته دا دعا وکړه چې ای پروردګاره، دغه د بیت المقدس مسجد ته چې هر څوک راسي، یا الله هغه در وتلو مخکې د ټولو ګناهو څخه داسې پاک کې لکه هغه ماشوم چې د مور څخه پیدا سي څنګه پاکي. یا الله هر څوک چې زما دغه مسجد ته راسي، د بیت المقدس مسجد ته راسي، یا الله در وتلو مخکې د هغه ټول ګناهونه داسې صفا کې، داسې ورمعاف کې لکه هغه ماشوم چې د مور څخه نوی وزیږي. او سجی روایت کړی دی، سودی روایت کړی دی چې کله حضرت سلیمان علیه السلام د بیت المقدس د جوړولو څخه فارغ سو، نو د شکر ادا کولو لپاره او د شکرانیې لپاره یې 12,000 غویي حلال کړه او 20,000 یې پسونه او بزې حلال کړلې او بیا د ټولو خلکو لپاره دعوت وکړي او عام دعوت یې وکړي. ټول انسانان یې هغه دعوت ته راوغوښتل او دغه ورځ چې د بیت المقدس د تعمیر کار خلاص سو، دا یې د یو خوشحالي ورځ جوړه کړه او بیا حضرت سلیمان علیه السلام د بیت المقدس پر هغه صخره او پر هغه ډبره وختي او بیا د الله سبحانه وتعالی څخه یو څه دعاوې وغوښتلې او الله سبحانه وتعالی ته یې وویل چې ای پروردګاره، ما ته ستا د دغه نعمت
چې دا بیت المقدس مسجد ما جوړ کړي، د دغه نعمت د شکر ادا کولو توفیق راکې او ای الله ای پروردګاره ما ته پر دغه دین باندې ستا پر دین باندې ما ته مرګ راکې او ای پروردګاره د هدایت وروسته زما زړه بیرته مه راکږئ. ای پروردګاره د هدایت او ایمان وروسته زما پر زړه باندې کجوالی او کوږوالی مه راولې. او بل یې دا دعا وکړه چې ای پروردګاره دغه مسجد ته چې هر څوک داخل سي، یا الله زه د هغه لپاره ستا څه 5 شیان غواړم. یا الله هر څوک چې دا مسجد ته داخل سي ګناهکاره یي، د توبې کښلو لپاره راسي، یا الله د هغه انسان د هغه مسلمان توبه قبوله کړي. او دوهم ای پروردګاره دې مسجد ته چې هر څوک راسي د خوف او بیرې په حالت کې دی امن غواړي، دی بیریدلی، دی د یو چا سره تښتېدلی، یا الله دا مسجد کې دته امن ورکې، یا الله د ده حفاظت وکې، یا الله د ده څه بیره او هغه خوف لرې کې. او دریم پروردګاره دې مسجد ته چې هر څوک راسي مریض یې ستا څه شفا غواړي، یا الله ته هغه انسان ته شفا ورکې. او څلورم یې دا دعا وکړه چې ای پروردګاره هر انسان چې بیت المقدس مسجد ته راسي هغه فقیر، یا الله ته هغه غني کې، هغه ته سرمایه ورکې، د هغه فقر او د هغه مسکنت ختم کې. او پنځم یې دا دعا وکړه چې ای پروردګاره هر هغه څوک چې دې مسجد ته راسي، یا الله ته پر هغه باندې خپل رحمتونه او خپل عنایتونه وکې، ما سوا د هغه کس چې هغه یا ظالمي یا په دغه مسجد کې د بېدینۍ په اراده راغلی، د هغه ما سوا پروردګاره هر مسلمان چې دا مسجد ته راسي ته پر هغه باندې د خپلو رحمتو او خپلو عنایتو باران وکړي. وایي کله چې سلیمان علیه السلام د مسجد کار خلاص کړي او یو څه کارونه پاته ول، د دغه پاته کارو لپاره حضرت سلیمان علیه السلام د بیت المقدس د تعمیر لپاره جنات پیرانان مقرر کړي وو. هغو به د بیت المقدس دا غټ غټ کارونه کول، هغه به د بیت المقدس په کارو اخته وه. حال دا چې جنات سرکشه ول، طاغي وه، زورور وه، خو د سلیمان علیه السلام د حکم نافرمانی یې نسوی کولی. کله چې سلیمان علیه السلام د بیت المقدس تعمیر خلاص کړي او د هغه یو څه کارونه پاته ول، د دغه پاته کارو لپاره او دوهمه خبره دا ده چې په دغه وخت کې چې کله د سلیمان علیه السلام بادشاهي وه، نو د انسانانو او جناتو به ملاقاتونه کېدل. دغه جناتو ته الله سبحانه وتعالی دا قدرت ورکړی و چې د لرې ځایو څخه د ډېرې لرې فاصلې څخه به دوی یو پیغام یو خبره ډېر ژر راوړی سوی. نو د انسانانو دا سوچ او فکر سو چې دغه جنات په پټو خبر دي، دا په علم الغیب باندې خبر دي. او جنات هم د انسانانو دغه سوچ او فکر جنات هم لیونیان کړل، جناتو او پیرانانو هم دغه عقیده پیدا کړه په خپل ځان کې چې العیاذ بالله موږ پټ وینو، موږ په پټو خبر یو. نو الله سبحانه وتعالی حضرت سلیمان علیه السلام ته امر وکړي چې د مسجد د بیت المقدس د تعمیر د پاته کارو لپاره او د خلکو د دغه غلط سوچ او فکر او د دغه غلط عقیدې د ختمېدو لپاره چې د انسانانو سره دغه غلط عقیده ورسره وه چې پیرانان په غیب خبر دي، د دغه دوو شانو لپاره الله سبحانه وتعالی حضرت سلیمان علیه السلام ته حکم وکړي چې نور د دې دنیا څخه ستا د تلو وخت راغلی دی، ته د خپل مرګ لپاره تیاری وکړه. حضرت سلیمان علیه السلام په خپل هغه عبادت خانه کې چې د اندارو څخه جوړول، د هغه عبادت خانې د دننه څخه د باندې هر څه معلومېدل او د باندې څخه دننه دغه عبادت خانه معلومېدل، هر څه معلومېدل. سلیمان علیه السلام په دغه عبادت خانه کې پر عبادت ودرېدی او د خپل مرګ د انتظار لپاره پر لمانځه ودرېدی او بیا یې پر یو لکړه باندې تکیه وکړه او د خپل زنه یې پر دا لکړه باندې کښېښول او پر دغه عبادت ودرېدی. کله چې به پیرانان د دې عبادت خانې مخ ته تېرېدل او د بیت المقدس تعمیر ته به تلل، دی به حضرت سلیمان علیه السلام ولیدی چې هغه پر عبادت خانه کې پر لمانځه ولاړ دی، د الله سبحانه وتعالی پر عبادت ولاړ دی. نو دی به هغه خپل کارونه جاری ساتل.
هغه خپل کار به نه پرېښوي. د سلیمان علیه السلام د بیرې سبب دوی هغه خپلو کارو ته تلل. کله چې د سلیمان علیه السلام د وفات او مرګ هغه ټاکلې نیټه راله، نو سلیمان علیه السلام پر دا خپله لکړه باندې تکیه لګولې ده او پر دا خپله لکړه باندې د خپله زنه ایښې ده، پر عبادت ولاړ دی. اسرائیل علیه السلام روح جن قبض کړي. سلیمان علیه السلام د وفات وروسته هم دغه رقم په دغه طریقه باندې پر دغه شکل باندې ولاړ و، د دې دنیا ستللی و، روح یې پرواز کړی و، د الله سبحانه وتعالی و طرف ته یې روح منتقل سوی و. پیرانان چې براله، کله چې به یې د لرې ورته وکتل، سلیمان علیه السلام به ولاړ و. د دې سوچ او فکر دا و چې سلیمان علیه السلام ژوندی دی. حال دا چې سلیمان علیه السلام 1 کال مخکې وفات سوی و. بیا الله سبحانه وتعالی وینه راواستول، وینو د حضرت سلیمان علیه السلام لکړه دننه وخوړل. کله چې هغه لکړه کمزورې سول، دننه هغه د هغې لکړې ګوګ وختې، نو سلیمان علیه السلام غزار سو، چپه سو. د دې وروسته پیرانان خبر سو چې سلیمان علیه السلام خو د وخته لا وفات سوی دی. الله سبحانه وتعالی په سورة سبا کې دا قصه کوي او الله سبحانه وتعالی فرمایي فلما قضینا علیه الموت، کله چې پر سلیمان علیه السلام باندې موږ د مرګ فیصله وکړه، ما دلهم علی موته، پیرانانو ته د مرګ خبر نه کوي ور الا دابة الارض، مگر هغه دابة الارض چې وینه وه تأکل من سأته، هغه وینه راله د سلیمان علیه السلام لکړه یې وخوړل. فلما خر، کله چې سلیمان علیه السلام غزار سو، تبینت الجن، په دغه وخت کې پیرانان خبر سوه او دوی ته دا ور معلومه سوه ان لو کانوا یعلمون الغیب، که چیرې موږ په غیبو خبر وای، ما لبثوا فی العذاب المهین، دوی به په دغه دردناکه او په تکلیفي عذاب نه وای اخته چې د بیت المقدس د تعمیر کارونه وه. نو الله سبحانه وتعالی انسانانو ته او پیرانانو دواړو ته دا خبره ورښکاره کړه چې پیرانان په غیبو نه دي خبر، هغه پټ نه ویني، په غیبو باندې په پټو باندې یوازې الله سبحانه وتعالی خبر دی. دا و د حضرت سلیمان علیه السلام د وفات عجیبه او غریبه قصه چې الله سبحانه وتعالی د دې قصې بیان په سورة سبا کې کړی و. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.